علم. ښه دا ورو سوال کړی دی چې آیا یو کس د خپلې خینې سره واده کولی شي چې کله دغه اولنۍ ښځه دا طلاقه کړي او د هغې عدت ختم شي نو بیا وروسته خور واده کولی شي او که نه؟ الجواب او بلکل واده کولی شي. منه په شریعت کې دا د دوه خویندې جمع کول. وان تجمعوا بین الاختین د دې نه من راغلی وان تجمعوا بین الاختین د دې نه الله منع کړې ده چې دوه خویندې به په یو نکاح کې د یو سړي په نکاح کې نه راجمع کېږي. خو که دا کس داسې وکړي چې د یو خور طلاقه کړي نو بیا دا بله واده کولی شي ډایرکټ هغه چې عدت ختم کړي هله چې هغه عدت ختم کړي نو هله به بیا دی دا بله خور واده کوي. ځکه داسې یو سوال ورته کېدی ډېر مزېدار، آیا په سړي باندې عدت تېروشتي؟ دا ما یو پیر ذکر کړی و نشتي، مګر په دې حال کې به د انتظار کوي. یو دویم حال هم شتي چې څلور ښځې څلور او یو پکې طلاقه کې بله کوي نو دا پنځمه د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې دا طلاقې شوې عدت نه پوره شي نو دی به هم د عدت ته په انتظار وي. په دې دوو حالاتو کې دا سړی به هم په دې عدت کې څه کوي؟ انتظار به کوي. ځکه که دلته دی وایي چې زه عدت نه مخکې دا خور واده کوم، نه خو ستا په نکاح کې ده نو چې په نکاح کې ده نو ته څنګه به دا خور راولي؟ او یو سړی د څلور ښځې دي یو یې طلاقه کړه او عدت لا نه پوره شي خو لا بیا هم د ده په نکاح کې ده نو دي څلور ښځې نو چې کله عدت ختم شي نو دی بیا د بلې سره نکاح کولی شي. والله